بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو وطندارانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ګرمۍ په دې ګرم موسم کې زه غواړم تاسو ته څو لارښوونې وکړم تر څو څاروي یا نورې غواګانې مو د ګرمۍ د ګرمو څپو څخه وساتل شي. د هر څه د مخه غواګانې مو که چېرته په بندو غوژلو کې یا په بندو ځایونو کې ساتئ، د هغې څخه رابهر کړئ. داسې یو خلاص ځای کې وتړئ چې هلته هوا وچلېږي. ورسره خوا کې که یخ سوری و د ونې لاندې یا په دې ځای کې چې د هغې مخه خلاصه وي چې هلته هوا چلېږي، د هغې څخه تاسو هلته ودروئ. هغه کسان، هغه دوستان چې هغه د اوبو سهولت لري، کولی شي چې غواګانې وخت ناوخت د 3 نه تر 4 زرو پورې ولمبوي. هغه ملګري یا هغه دوستان یا هغه فارمونه چې هغوی کې د اوبو د فوارې سیستم یې کولی شي چې د اوبو فوارې هر 15 دقیقې بعد یو ځل چالانې کړي، غواګانې لمدې کړي. ورسره به یې کولی شي خوا کې چې اګزاسونه یې غټ اګزاسونه که دوی لري، د هغې په واسطه باندې دا کومې غواګانې چې لمدې شوي دي د تیزو باد په وسیله باندې دا غواګانې وچې کړي او دغه عملیه هر نیم ساعت بعد چې تکرار کړي. د سره خوا کې غواګانو ته یخې اوبه، پاکې اوبه خلاصې پرېږدي تر څو غواګانې هر وخت وکولی شي د اوبو څخه. غواګانې د خولو غدې نه لري. د همدې دپاره چې د ګرمۍ له ګرمو څپو څخه وساتل شي، تاسې باید غواګانې وخت نا وخت ولمبوئ. که چېرته مو ښه تدابیر ونه نیول، غواګانو ته مو یخې اوبه ورنه کړئ یا پاکې اوبه مو ورنه کړلې، سوري ته ونه درولې یا د ګرمۍ دپاره هم لازم اقدامات ونه کړل، نو د شودو تولید ډېر ټیټېږي. ورسره خوا کې هغه غواګانې چې د اولو میاشتو بلاربي دي یا د دویمو میاشتو بلاربي دي، په هغې کې د سخت جنین کېږي، یعنې بچی ګذاري، او د سره خوا کې د دې د مرګ امکانات هم موجود دي. نو د دې دپاره چې تاسو د دغې مسایلو څخه حل شئ، نو غواګانې مو په یخو ځایونو کې وتړئ، اوبه ورته ورکړئ، که کولی شي کلسیم یا داسې نور مواد چې هغه د منرالونو موجودیت پکې کولی شي د غواګانو ته ورکړئ تر څو د دوی په بدن کې چې دی اوبه وساتل شي او د ډیهایډریشن یا د اوبو د ورکړې د ضایع کېدو څخه د دې مخنیوی وشي. همدا شان نوي زیږېدلي خوسکیان د غواګانو په پرتله باندې ډېر زیات حساس وي. دوی ته په کافي مقدار باندې شیدې ورکړئ، یخې اوبه ورته کېږدئ او سوري ته یې ودروئ. د ده سره خوا کې د تیلیریا، بیبیزیا، ناپلازموسس یا هغه نورې ناروغۍ چې په غواګانو یا په خوسکیو کې د تبې باعث ګرځي او تبه ورسره رامنځته کېږي، ورسره خوا کې بیروني یا د چاپېریال ګرمي هم وي، په دغه سیر څارویو کې د مرګ فیصدي ډېره زیاته لوړه. نو د کڼو د لرې کولو لپاره چې هغه امراض انتقالي او غواګانې مو په تیلیریا، بیبیزیا یا ناپلازموسس یا ورته ناروغیو باندې اخته کوي، ښه به دا وي چې تاسو مو غواګانې وخت نا وخت د کڼو ضد درملو په واسطه سپری کړئ تر څو دغه کڼې چې دی ورکې شي او د هغې دغه کوم مرضونه چې انتقالوي د دې مخه ونیول شي.